نن ډیره مفیده ویډیو ده، هیله ده تر پایه یې وګورئ او د داسې جالب معلوماتو لپاره سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. پوهیږئ چې زما له نظره بدلمنه او بدلمن څوک دی؟ بدلمن هغه سړی دی چې د یوې نجلۍ د سادګۍ په جرم د هغې افت داغداره کوي، په خپلو درواغجنو عاشقانه وعدو یې خاموشه کوي او تر دې هم لږ ورهاخوا د بېلارۍ تور ورپورې کوي. بدلمن هغه سړی دی چې کلونه د دین د زده کولو په نوم تیروي او د خلکو ترمنځ د عالم په توګه تظاهر کوي، خو د خپلو نفساني خواهشاتو په وجه حتی پر یوې 10 کلنې نجلۍ هم رحم نه کوي او خپل شهوت ترې پوره کوي، او بیا چې کومه ښځه د خودوي او فرمایش مطابق ژوند ونه کړي هغه فاحشه بولي. زما له نظره بدلمنې او فحشا ښځه او نر نه پیژني. که یوه ښځه خپل جسم پلوري فاحشه ده، خو هغه سړی تر دې هم ډیر فاحش دی چې د یوې ښځې عفت په هغو ناچیزو پیسو اخلي چې هغه پرې خپلو وږي تیږې ماشومانو ته یوه مړۍ ډوډۍ اخلي چې ژوندي پاتې شي، او بیا د یوې ښځې د ژوند په تباه کولو د خپلو نفسیاني خواهشاتو جشن لمانځي. بدلمن او فاحش یعنی هغه څوک چې خپل شرافت، انسانیت، انصاف او نارینتوب د یوې شیبې خوند لپاره پایمالوي. کله چې د خپل وطن نجونو ته بدلمنې وایو، په کفر، شرک یا ولد زنا یې تورنوو. دا ډول نجونې کمې نه دي، خو پر دې هم باید پوه شو چې دلته اندام پرست نارینه تر دغو نجونو هم زیات دي.